أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما شایسته ګرانو خواندو څنګه یاست؟ الحمدلله. الله چې وکړي چې زما شایسته ګرانو خواندو داسې ټوله جوړ و روغې به یاست، د صحت او د عافیت سره یاست، د بهترین ایمان سره یاست. امید کوم چې ستاسو هفته هم انشاءالله په خیر تیر شوې وي. الله سبحانه تعالی سے دعا کوم چې الله سبحانه تعالی ستاسو هر پریشانی لري کړي، هر مشکلات څخه خلاص کړي. الله خدای مې همیشه خوشاله وساته. الله سبحانه تعالی زموږ ټول د ایمانو حفاظت وکړي. الله سبحانه تعالی موږ ټول په خپل حفظ او امان کې وساتي، هر مصیبت، هر فتنه، هر ناجوړي څخه وساتي. الله سبحانه تعالی موږ ټول هر قسم آزمایش څخه وساتي. هر خو چې په آزمایش کې الله پاک چې دا آزمایش آسان کې الله سبحانه تعالی چې مشکلات څخه خلاص کړي. الله سبحانه تعالی زموږ په زړه کې د نیکیان کولو شوق را پیدا کړي. الله سبحانه تعالی موږ ټول د هدایت راکړي چې موږ ګناه څخه نفرت وکړو. الله سبحانه تعالی چې زموږ د نیکیان کې په شوق ډیر کړي. الله پاک چې موږ ټول هر حرام شي څخه وساتي، زموږ اولادونه وساتي، زموږ ټول فامیل وساتي. الله سبحانه تعالی چې زموږ هر کوشش چې موږ کوو، که کوچنی کوشش وي که غټ، هر کوشش، هر نیکی چې کوو، الله پاک چې موږ ته اخلاص راکړي او قبول کړي او د شیطان د وسواس موږ ټول وساتي، موږ ټول ته اخلاص راکړي. الله سبحانه تعالی موږ هر نیکی د ستا رضا په خاطر وکړو، د هر الله سبحانه تعالی فیصلې سره موږ ټول راضي سو او الله سبحانه تعالی موږ ټول سره راضي سي. الله سبحانه تعالی موږ ټول په ایمان او په تقوا کې ډیر کې. آمین یا رب العالمین. الحمدلله ګرانو خواندو، الله سبحانه تعالی موږ ته د شایسته سبقونه په کور کې ناست یو. الحمدلله د الله کلام زده کوو. الله سبحانه تعالی چې موږ ته وس توفیق راکړي چې موږ شوق سره د آیتونه په یاد کو او دا کلاسونه واخو، په ګروپ کې شامل سو، خپل امتحانونه ورکو. الله سبحانه تعالی چې موږ لپاره آسان کې د علم لار آسان کې، موږ ته اخلاص راکړي، استقامت راکړي او الله سبحانه تعالی موږ ته توفیق راکړي چې هر شي چې موږ زده کوو خپل ژوند کې شامل کو. الله سبحانه تعالی موږ ته عمل کولو توفیق هم راکړي او عمل کول آسان کړي. الحمدلله چې الله سبحانه تعالی دا شایسته نعمت، د قرآن نعمت موږ ته راکړي، د کلاس نعمت راکړي، د شایسته استادان موږ ټولو ته نصیب کړي. الله سبحانه تعالی چې زموږ استادان ته بهترین اجرونه ورکړي. الله سبحانه تعالی چې موږ ته د نعمت قدر کولو توفیق راکړي، د نعمتو حق ادا کړو، د الله سبحانه تعالی احسان ومنو، زموږ څخه الله راضي سي او د الله هر نعمت زموږ په حق کې ښه گواهي ورکړي. الحمدلله الله سبحانه تعالی ډیر احسان دی په موږ باندې چې موږ ته الله سبحانه تعالی هدایت راکړي چې موږ ټول تیار ناست یو، شوق سره، اخلاصي نیت سره او دا نیت سره چې الله سبحانه تعالی آیتونه زده کوو او ان شاء الله خپل په ژوند کې دا آیتونه شامل کوو. الله سبحانه تعالی په هر حکم باندې سمعنا واطعنا وایو، عمل وکړو. الله سبحانه تعالی چې موږ ټول نیت او کوشش را قبول کړي او موږ ټول ته استقامت راکړي. آمین یا رب العالمین. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا حدیث په سنن ابو داود کې دی. حضرت امامه رضی الله عنه سره روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، زه په یقین سره وایم چې یو کور د جنت په شاوخوا کې هغه بنده ته ورکول کیږي چې دای په حق باندې او ځان د بحث وساتي، او یو کور د جنت په منځ کې د هغه قصد لپاره دی چې دای په مسخرو کې هم درواغو سره ځان ساتي، او یو کور د جنت په اولور حصے کې دی هغه بنده د لپاره چې هغه خپل اخلاق شایسته کې. سبحان الله. د حدیث مجتدا معلوم سو چې که څوک زموږ سره بحث کوي او موږ په حق باندې یو
بیا هم بحث ونه کو. الله سبحانه تعالی موږ ته په جنت کې کور راکړي. الله سبحانه تعالی چې موږ ته هدایت راکړي چې په مسکرو کې هم ځان درواغ څه وساتو او خپل اخلاق ښایسته کو. نو بیا هم الله سبحانه تعالی په جنت مینځ او لوړ کې حصے کې مشترکي کور. الله سبحانه تعالی چې موږ ټول ته په دا حدیث باندې عمل کولو توفیق راکړي. الله سبحانه تعالی موږ ټول ته هدایت راکړي چې موږ هیڅ چا سره بحث ونه کو او چا سره جنگ ونه کو. الله سبحانه تعالی چې خپل ځان درواغ څه موږ ټول وساتو او خپل اخلاق ښایسته کو. په دا عوض کې الله سبحانه تعالی موږ ته په جنت کور نصیب کړي. امین یا رب العالمین. یا رحمان یا رحیم یا رزاق یا غفار یا رب العالمین یا الہی یا اللہ سبحانہ وتعالی یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام یا اول الاولین و یا آخر الاخرین رب السماوات ورب الارض رب العرش الکریم ایاک نعبد و ایاک نستعین. موږ یوازې ستا عبادت کوو، ستاسو مدد غواړو. یا رب ته زموږ الهی یې، زموږ اله رب موږ بل څوک نه یې، ته زموږ خالق یې، زموږ مالک یې، د دواړو جهانونو مالک یې، ته د بادشاه یې، موږ ستا فقیران یو. یا الهي ته غفور و رحیم رب یې، موږ ستا ګناهکار بندگان یو. ته زموږ مالک یې او موږ ستا غلامان یو. یا الهي ته په هر شي باندې قدرت لرې او موږ ته هر شي لپاره ستا محتاج یو. یا رب زموږ ټول جایز دعا قبول کړي، زموږ توبه را قبول کړي، پر موږ ټول باندې رحم وکړي، خپل رحمت سره موږ ټول وبخښي. یا رب العزت د قیامت په ورځ زموږ نبی صلی الله علیه وسلم سفارش را نصیب کړي، زموږ زړه د هر ناجوړي څخه پاک کړي، هر څونه په زړه کې نفرتونه لرو هغه ایسته کړي او هغه پر ځای مینه او محبت ور واچوي. کینې او بغض څخه زموږ زړونه پاک کړي. یا الهي د دنیا محبت زړه څخه ایسته کړي، د آخرت شوق په زړه کې راواچوي. موږ ته توفیق راکړي چې د دوستان قریبان غلطیان معاف کو، زموږ زړه ښایسته کړي، زموږ عمل ښایسته کړي، زموږ عبادتونه ښایسته کړي. ستا ذکر کولو توفیق راکړي، زموږ په ژوند کې ستا رحمت را نصیب کړي او موږ ته توفیق راکړي چې بهترین علم زده کړو، نور ته هم دا علم وښیو. موږ ټول بد اخلاقي څه وساتې، زموږ خیر کارونه واخلې، هر ځای چې زو خلکو ته خیر ورسوو. موږ ټول هر ګناه څه وساتې، هر حرام شي څه موږ ټول وساتې، ستا ناراضګي څه وساتې، د شیطان د وسواس څه موږ ټول وساتې، د شیطان د حملو څه موږ ټول وساتې، کیبت، تکبر، سود، غفلت څه موږ ټول وساتې. موږ ټول څه راضي سي. موږ ته توفیق راکړي چې د قرآن هغه مال پوری په ژوند کې ټینګ کو چې خبر ته بونه رسېږي. یا الهي موږ ته توفیق راکړي چې موږ خپل وخت د قرآن په زده کېدو په تلاوت کې تیر کو، عمل پر وکړو. زموږ هر دقیقه هر ثانیه ستا په عبادت کې تیر کو، وخت ضایع نه کو، دا قیمتي ژوند ضایع نه کو. د آخرت فکر وکړو، تیاری وکړو، د جنت شوق په زړه کې پیدا کړي، د نیکیان کولو شوق په زړه کې پیدا کړي. یا الهي ستا او ستا د رسول صلی الله علیه وسلم محبت په زړه کې رواچوي. یا الهي موږ ته توفیق راکړي چې د خیر کارونه وکړو، یو بل سره محبت وکړو، دوستیان ستا رضا په خاطر وکړو. موږ ټول مؤمنان محسنات جوړ کړي، په صالحین کې شامل کړي، د نیک خلکو سات را نصیب کړي، بد شریکان څخه موږ ټول وساتې، زموږ اولادونه وساتې. یا الهي د نبی صلی الله علیه وسلم په هر سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي. هر کار چې په سنت باندې نه هغه زموږ ژوند څخه ایسته کړي. موږ ته توفیق راکړي چې قرآن هر آیت باندې عمل وکړو. یا الهي موږ ټول بدعت او شرک څخه وساتې. یا الهي ستا نافرمانی څخه وساتې، درواغو کې غیبت کول څخه وساتې، تکبر او ریاکاري څخه وساتې، منافقت او شیطانت څخه وساتې، سود او حرام شي څخه وساتې، هر حرام رزق موږ وساتې. یا الهي موږ ته توفیق راکړي چې ستا حق ادا کو، د قرآن آیتو حق ادا کو، ستا بندگان حق ادا کو. که زموږ ستا د بندگان حق کې کمی راسوي، یا الهي ته زموږ ټول معاف کړي. یا الهي یا رحیم یا غفور رب زموږ څخه ډېر ګناهونه سوي دي. یا الهي موږ ګناهکار یو، خطاکار یو، موږ ټول وبخښي، زموږ مور او پلار وبخښي، زموږ نیکاګان ناګانې وبخښي، زموږ ورونه خویندې وبخښي، زموږ ټول دوستان قریبان وبخښي، ټول ارامه خویندې وبخښي، ټول مؤمنان وبخښي، ټول امت مسلمه وبخښي، ټول مردگان وبخښي. یا الهي زموږ کوچني او غټ ګناه وبخښي.
या इलाही आगा गुनाह कम पोरस की कड़ी या पशपे में कड़ी या इलाही पकस्त में कड़ी या नाफाम के रस सवी का इलम सरों में गुनाह कड़ी या पजहालत कम कड़ी या इलाही मुशर्मिंदाई अखबल गुनाह सख या इलाही मुझ नामा या अमाल से हर गुनाह पाक के गुनाहों पर बदले की नेकिया नुविश्ता की मुझ या इलाही मुझ मोर प्लार तो बेहतरीन तो बेहतरीन रब या इलाही द मोर प्लार ला ढेर मेहरबान रब या इलाही अखबल मेहरबानी सर अखबल रहमत सर मुश्तोलो बख्शे या इलाही इस मुश्तोल ईमानो हिफाजत व के ईमान रा ढेर की तकवा रा ढेर के शई इबादत कबूल तौफीक रा के मुश्तोल द शैतान द वसवास व हर शर से वसाते मुशस्ता बना ख्वाड़ो द शैतान सक या इलाही मुश्तोल बसिरात मुस्तकीम बांधे रवान की इस्तिकामत रा की नेकी कवल आसान के द जन्नत लार आसान के या इलाही मुझ कुरान तिलावत कबूल के और मुझ गलतियान बख्शी के माफ़ के या इलाही मुझ तौफीक रा के ची कुरान पर खपल जवंद के ठेंग को अमल पर वो को खपल जवंद और अमल द कुरान पर जरिया शाइस्ता को इखलाक शाइस्ता को द कुरान पर जरिया मुझ कबर रा रोशान के क़यामत पर मुझ सिफारिश वो की या इलाही मुझ आठ सोना जुवंद पात सवे द पहा के तौफीक रा के चिस्ता हुक्म वो मनु शई इबादत वो कुस्ता हक अदा को सा बंदगान हक अदा को द कुरान हक अदा को नेक और सालिहीन अमल वो को ता राज़ी को आगा कारून प्रीज दो चिता नाराज किए जे हाँ ठोल कारून वो को तो राज़ी किए जे या इलाही इस मुझ पसड़े के द दुनिया मोहब्बत इस तक के बोक्स हसद कीने इस तक के नफरत से मुझ जरा पाक के या इलाही इस मुझ पसड़े के सा मोहब्बत टेर के सा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत टेर के द जन्नत हासिले द शौक पसड़े के पिदा के या इलाही मुझ ईमान मजबूत के मुझ औलादो ईमानो हिफाजत वके या इलाही सादा मुलाकात शौक पसड़े की रवाच या इलाही या रब्बुल इज़्ज़त मुझ ठूल तो तौफीक राके ची हर तिदी का मुझ ज़बस्ता पर जिक्र की मसरूफ़ से या इलाही मुझ तो शुक्र अदा कवलो जड़ा राके चिस्ता हर नेमत शुक्र वका जो कदर वो कुस्ता एहसान वो मनो या इलाही मुश्तोल अस्ता शुक्र गुजार बंदगान जोड़ के मुझ तो तौफीक राके चिदा कीमती जवन ज़ाया न को या इलाही मुश्तोल तो हलाल रिस्क रा नसीब के मुझ जड़ से नफरत बुग्स हसद कीने इस्तके मोहब्बत पसड़ी के उर्वाची या इलाही मुश्तोल बेहतरीन मिसालों न जोड़ के मुझ ज़ाहिर और बातिन द दुर्वाक सवसाते या इलाही इस मुझ नामा या अमल पर हस्तलास की राके तो पुल सिरात अल्लाह रस मुझ तफारा आसान की या इलाही तो दोशक तो और से मुझ ठोल वसाते ठोल उम्मत मुस्लिमा वसाते इस्तादीदार नसीब के दार सायाम नसीब के दहौज़ कौसर उबर नसीब के या इलाही मुझ औलादों तो हिदायत वर की इस मुझ तफारा सदक़ा जारिया जोड़ के हर सोख ची ना जोड़ दे होगो तो रोग बशर वर की या इलाही शिफाए कामला वर के शिफाए आबी वर के हर किस्म ना जोड़ी से मुझ ठोल वसाते या इलाही मुझ उस्ताजान ठोल रहमा ख्वांदे तो बेहतरीन अजर वर के या इलाही ठोल दफारा आसान के ठोल से कबूल के ठोल से राजी से या इलाही तो जड़ो मालिक की हर खोट से हर मुश्किल लरे हर परेशानी लरे या इलाही ठोल दफारा आसान के या इलाही तो ठोल मुश्किल फिक्र न गम छुरतो न ली रखे या इलाही ठोल उम्मत मुस्लिमा बांधी रहम वके या इलाही मुश्तोल दुआ मुझ पर हक के कबूल के ठोल उम्मत मुस्लिमा पर हक के कबूल के आमीन या रब्बुल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु अक्बर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अक्बर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अक्बर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अक्बर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अक्बर
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. نن ان شاء الله من سورة البقرة آياتنا کو او زمون آیتونه دي د آیه نمبر 144 نواخله د آیه نمبر 152 پوری، یعنی د یو سل او سلور سلویخت آیت نواخله د یو سل او 250 آیت پوری. اوله به موږ د دې آیتونو لفظي ترجمه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد بشکه نرا منوینو تقلبا بار بار ګرځیدل وجهی کا د مخستاسو فی السمائی اسمان طرف ته. فلنولینک پس البته ضرور بمون وګرځو تاسو قبلتن ها قبله طرف ته ترضاها تاسو برازی شي په هغه. فولی پس وګرځوي وجهک مخپل
شطر په طرف المسجد الحرامي د مسجد حرام وحيثما او هر ځای چې کنتم یی تاسو فولو پس وګرځوي وجوهکم مخونه خپل شطره طرف ته د هغې وإن او بشکا الذين هغه خلق چاله چې اوتو ورکړی شو الکتاب کتاب لیعلمون البته هغوی پوهیږي چې انه بشکا هغه الحق حق دی من ربهم داغي د رب د طرف نه وما او ندی الله تعالی بغافل بخبره عما د هغه څه چې يعملون هغوی عمل کوي ولئن او البته کو چری اتیتا راوړی تاسو الذين هغیلا چاله چې اوتو ورکړی شوی وو الکتابه کتاب بکلی هر آیت نخه ما نبا تبعو هغوی اتباع کوي قبلتک ستاسو د قبله وما او نه انت تاسو بتابع اتباع کولوالی قبلتهم د هغوی د قبله وما او نه بعضهم ځینې د هغوی بتابع اتباع کولوالی قبلته د قبله بعض د ځینو ولئن او البته کو چری اتبعت اتباع کړه تاسو اهواءهم د هغوی د خواهشاتو من بعدی پس د هغینا ما چی جاءک راغی تاسو له من العلمی د علمنا انک بشک تاسو به اذن بیا لمن الظالمین ضرور د ظالمانو نشئ الذين ها خلق چې آتیناهم ورکړی و مونږ هغوی له الکتابه کتاب یعرفونه هغوی پیژني هغه کما لکه څنګه چې یعرفون هغوی پیژني ابناءهم خپل زامن وان او بشکا فریقا یوډله منهم داغینا لیکتمون البته هغوی پټوي الحق حق وهم حالانکه هغوی یعلمون هغوی پوهیږي الحق حق من ربک ستاسو د رب د طرف نه دی فلا تکونن پس هرگز نشئ تاسو من الممترین د شک کولو والونه ولکل او د هر یو د پاره وجهتون یو طرف دی چې هو هغه مولیها مخ ګرځولو والا دی هغې طرف ته فاستبقوا پس وړاندې شئ الخیرات په نیکو کې اینما چې چرته هم تکونو یی تاسو یأتی رابولی بکم تاسو الله تعالی جمیعا ټول ان بشکا الله تعالی علا پا کلی هر شیء سیز قدیر قادر دی ومن حیث او د کوم ځای نه چې خرجتا اوځئ تاسو فولین وګرځوئ وجهک مخپل شطر په طرف المسجد الحرامي د مسجد حرام وانه او بشک هغه للحق البته حق دی من ربک استاسو د رب د طرفنا وما او ندی الله تعالی بغافل غافل عما د هغه څه چې تعملون تاسو عمل کوئ ومن حيث او د کوم ځای نه چې خرجتا اوځئ تاسو فولین وګرځوئ وجهک مخپل شطر په طرف المسجد الحرامي د مسجد حرام وحيثما او هر ځای چې کنتم یی تاسو فولو نو وګرځوئ وجوهکم مخونه خپل شطره طرف ته د هغې لئلا د پاره د دې چې نه یکونه وی للناسی د خلکو د پاره علیکم په تاسو باندې حجت حجت الا سوای الذین د هغه خلکونه چې ظلمو ظلم کړی دی منهم داغینا فلا پسما تخشوهم تاسو ویریږئ داغینا وخشونی او ویریږئ زمانه ولی اتم او ځکه چې زه پوره کړم نعمت خپل علیکم په تاسو باندې ولعلکم او د پاره د دې چې تاسو تهتدون تاسو ته هدایت ملو شي کما لکه څنګه چې ارسلنا راولېږلو موږ فیکم په تاسو کې رسولا یو رسول منکم له تاسو نه یتلو هغه تلاوت کوي علیکم په تاسو باندې آیاتونه زموږ
ويزکیکم او هغه پاکوي تاسو ويعلمکم او هغه تعلیم درکوي تاسو له الکتابه د کتاب والحکمت او د حکمت ويعلمکم او هغه تعلیم درکوي تاسو له ما د هغه سوچي لم نه تکونو وی تاسو تعلمون تاسو علم لرلو فذکرونی پس یاد کړئ ما اذکرکم زبیات کرم تاسو وشکرولی او شکر کوي زما ولا او ما تکفرونی تاسو نه شکری کوي زما. الحمدلله د دې ځای پوری زمونږ نننۍ ترجمه ده او اوس به موږ د دې آیتونو تفسیر کوو. قد نرى تقلب فی السماء اے نبی قد تحقیق د قد مطلب دی چې دا حقیقت دی یقینا منګورو تقلب بار بار قتل وجهک استامخ فی السماء اسمان طرف ته. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غټ خواهش داوو چې بیت الله کعبه جوړ شي یعنی چې قبله جوړ شي نو داغه په وجبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بار بار اسمان طرف ته قتل. په مسلمانانو کې خاص طور چې کوم مهاجرین وو کومو خلکو چې د مکې نه هجرت کړی وو نو د هغوی افیلیشن د چا سره وو د بیت الله سره د کعبې سره. تاسو ګورئ د هغوی نه وطن پاتې شو خاندانونه یې پاتې شو کورونه ترېنه پاتې شو او چې کله مدینې ته راغلل نو سوچ کوئ کعبه ترېنه هم لاړه پاتې شوه او د هغوی ډایرکشن هم بدل شو بیت المقدس طرف ته. نو د هغوی څومره غټ امتحان وو هر څو خو د هغوی نه لاړل خو د الله تعالی کور هم ترې نه لاړو دا د هغوی امتحان وو هغه وخت او وروسته د نورو ټولو هم امتحان وو چې څوک دې طرف ته مخ کوي. نو دا ټول د الله تعالی حکمتونه دي هغه امتحان ضرور اخلي او زمونږ نه به هم امتحان اخلي او مونږ په امتحانونو کې یو خو پته راته نه وي. دا خو خبره ده ګورئ کنه دلته راته ویلی کیږي د دې مطلب دی چې د امتحان متعلق چاته نه ویلی کیږي چې ستا امتحان شروع کیږي. د دنیا د امتحانونو کوم چې موږ په سکولونو کې ورکوو نو د هغې خو راته کم از کم پته وي. د دې ژوند د امتحان په باره کې چاته نه ویلی کیږي او نه فرشته راځي چې خلک خبر کړي چې اوس ستا امتحان شروع کیږي او اوس ختم شو موږ په امتحان کې یو. الله راته ګوري او مونږ ته پته هم نه وي چې مونږ څه کوو. چې کله خلک خبرې جوړوي نو زما څه ریاکشن وي چې د فلانی کس سره راته معامله کول وي نو ماته څنګه خبره کول پکار دي ماته د فلانی سره څنګه پیش راتلل دي ځکه چې الله تعالی هر څه ګوري. دا امتحان مونږ اګنور کړو زمونږ نه هیر وي چې مونږ لا په امتحان کې یو. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر محبت وو د بیت الله سره د خانه کعبه سره. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به اسمان طرف ته بار بار قتل لکه مونږ چې کله دعا غواړو نو زمونږ مخ په خپل اسمان طرف ته اوچت شي ځکه چې الله تعالی په اوچت ځای کې دی په اسمانونو باندې دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې انتظار کې وو چې کله برازي د الله تعالی د طرف نه حکم او چې قبله بدله شوه نو وفرمایلی شو چې فلنولینک قبلة ترضاها نو پس البته مونږ به ضرور تا وګرځوو هغه قبلې ته ترضاها چې تو راضي شې. سبحان الله الله تعالی ته د خپل نبی رضا څومره ګرانه ده چې دی خوشحاله شي چې تو خوشحاله شي. نو مونږ قبله په دې وجه بدله کړه مون قبله ګرځو ستا د پاره ځکه چې تو راضي شې. سبحان الله د انسان دا څومره یو اوچت مقام دی چې الله تعالی فرمایي چې تو راضي شې ځکه مونږ دا کوو. په بخاری کې د حضرت برا بن عازب نه روایت دی چې 14 میاشتې د بیت المقدس طرف ته مونځ وکړو او اوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواهش وو چې قبله بدله شوه نو حکم راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مازیګر مونځ د هغې طرف ته وکړو او بیا د مسجد نبوي نه یو کس لاړو او هغو هلته مقتدیان په رکوع په حالت کې ولیدل. دو هغې ته وویل چې د الله قسم ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په مسجد نبوي کې مونځ وکړو او هغو مونځ مکې طرف ته وکړو
او چې کله خلکو واورېدل نو په هغه حالت کې هغوی خپل مخ کعبې طرف ته وګرځوه. او په یو بل ځای کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مسجد سلمہ کې د ماسپښین لمونځ کوو. 2 رکعتونه یې کړي وو او چې څنګه وحی راغله نو هغه نور 2 رکعته یې بیت الله طرف ته وکړل. په دې وجه اوس په دغه ځای مسجد قبلتین دی، یعنی 2 قبلو والا مسجد، او په هغې باندې 2 مینارونه جوړ شوي دي، یو بیت المقدس طرف ته دی او یو کعبة الله طرف ته. چې کله تاسو مدینې ته لاړ شئ انشاءالله تعالی نو دا شی نوٹ کړئ. او بیا چې صحابي مونځ وکړو رضی الله عنه او نور خلک ولیدو نو هغوی ته ووې نو هغوی هم خپل مخونه وګرځول. نو هغوی بالکل څه تپوس نه کړو بلکې فورا سمعنا واطعنا وکړل چې ښه داسې ولې شوي وو یا څه شوي وو، تاسو ټولو څنګه وکړو. نو هغوی هیڅ قسم تپوس نه کړو او د مونځ په دوران کې نوې قبلې ته مخ وګرځوه. یعنی د دې نه سیوا تاسو زیات اطاعت، اتباع، فرمانبرداري سنمونه راوړی شئ چې په مونځ کې خپل مخ وګرځوه، هیڅ تپوس یې ونه کړو. او موږ لنن خپلو رویو ته کتل پکار دي چې د الله تعالی په فرمانبردارۍ کې څومره سوچونه کوو، حالانکه زموږ په وړاندې د الله تعالی حکم راشي موږ ووایو هم، پوهه هم شو، ښه مطمئن هم شو، لیکن بیا هم عمل نه کوو. نو موږ دا سوچ نه کوو چې پته نشته چې وخت به میلاو شي او که میلاو به نشي. په ژوند کې د عمل کولو چې نن زه وکړم او دلته موږ ته د یوې بلې خبرې پته هم لګي چې حالات بدلیږي، چینجز راځي او چینج قبلول مشکل وي، لیکن امتحان هم دغه وي چې هغه څوک دی چې د الله حکمونه ومني او هغه څوک دی چې هغوی پکې لم لیټ وکړي چې زما دا تبدیلی نه ده خوښه او دا یو غټ چینج و، اسانه خبره نه وه. نو دلته کې فرمایلی شو فولی وجهک شطر المسجد الحرام. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی شو چې فولی پس تو خپل مخ وګرځوه شطر المسجد الحرام، مسجد الحرام طرف ته. نو کعبه ورته نه دی ویلی شوي، مسجد حرام. کو چری کعبه ویلی شوي وي نو بیا به موږ ډېر پابند وو چې په ډایرکشن کې بالکل فرق را نشي، بلکې چې موږ یو لاین راکاږو او هغه کعبې ته ورسی. لیکن چې کله وویلی شو چې شطر المسجد الحرام، د مسجد حرام په ډایرکشن کې، نو بیا شطر یعنی لری سیز طرف ته مخ کول. نو اوس سودی اوس مونږ ټول مسجد حرام طرف ته مونځ کولی شو. ها چې کله مونږ په مسجد کې دننه یو نو بیا بخانه کعبه طرف ته مونځ کوو، لیکن که مونږ په دنیا کې چرته یو نو بیا مونږ ته مسجد حرام طرف ته مونځ کول دي. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. چې هر چرته یې تاسو په دنیا کې نو د ټولو دپاره حکم راغی. وحيث ما كنتم فولوا، تاسو ټول وګرځوئ خپل مخونه، او دا حکم تاسو ګورئ چې دوباره راغی، ځکه چې دا اهم خبره ده. دا اهم خبره په دې ده چې کعبه قبله جوړول داسې ده لکه چاته څه نښه ورکول یا جنډه ورکول. تاسو ګورئ که نه جنډه یو نښه وي، د هر قوم خپله جنډه وي او هغه د هغوی نښه وي، نو هغوی خپله نښه ټینګوي. او دا قبله هم زموږ نښه ده، دا زموږ پیژنګلو والا نښه ده، په دې باندې زموږ امت پیژندی شي. د مسلمانانو نښه کعبة الله ده، او چې الله تعالی کعبه جوړه کړه قبله، نو اوس تاسو ته د دې طرف ته مونځ کول دي، او دا حکم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره نه و بلکې د ټول امت دپاره و. نو په دې وجه دلته دا راغی وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. او بېشکه هغه خلک چاله چې کتاب ورکړی شوی دی یعنی یهود او نصارا، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، دوی یعنی یهودیان دومره خبرې جوړوي که نه چې دا څنګه وشو، حالانکه دوی په دې خبره ښه پوهه دي چې دا د الله تعالی د طرف نه حق ده. څه حق ده؟ یعنی دا حکم د الله تعالی دی چې کله هغو خپل نبی له د بیت الله حکم ورکړو چې مخ وګرځوه، نو دا خبره د هغوی په کتابونو کې لیکلی شوې وه
چې یو آخري نبی برازي او د هغو قبله به څه وي؟ بیت الله به وي. نو هغوی ته ښه پته وه چې دا حق دی د هغوی د رب د طرف نه. وما الله بغافل عما يعملون، او الله تعالی غافل نه دی دوی چې کوم حرکتونه کوي. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، کو چری تاسو د دې د کنوینس کولو کوشش وکړئ، تاسو سنخ راوړئ، دوی بیا هم ستاسو قبله طرف ته نه راځي. کو چری تاسو دوی ته ووایئ چې ګورئ په تورات او انجیل کې لیکلي دي، ستاسو په کتابونو کې لیکلي دي چې د دوی به دا قبله وي، خو بیا هم هغوی منلو واله نه دي. که څوک په خپل ضد باندې کلک ونښلي نو هغوی تاسو نشئ کنوینس کولی. که ستاسو په خپلو دوست احباب او رشته دارانو کې هم داسې خلک وي او تاسو د هغوی د کنوینس کولو ډېر هم کوشش وکړئ که نه، نو هغوی به نه مني، ځکه چې هغوی منل نه غواړي. وما انت بتابع قبلتهم، او نه به تو د هغوی د قبلې پیروي کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلی شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په ویلو سره ټول امت ته ویلی شو چې تاسو به هم د هغوی د قبلې پیروي نه کوئ، یعنی د هغوی سره کامپرومایز کول چې زه خیر دی چې دوی خوشحاله شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو هسې هم 14 میاشتې دغه طرف ته منځ کړی و، نو زه خیر دی هیڅ خبره نه ده، کیدی شي چې په دې طریقه دوی دین ته راشي، نو د دوی د خوشحالولو دپاره به زه دې طرف ته منځ وکړم. نه، که چېرې تاسو بیت الله ته هم لاړ شئ که نه، نو بیا به هم تاسو دې طرف ته منځ کوئ. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، او د دوی حال دا دی چې دوی په خپلو کې هم د یو بل قبله نه فالو کوي، یهود او نصارا. کو یروشلم ته لاړ شئ که نه، نو هلته کې د عیسایانو خپله قبله ده، هغه مشرق طرف ته ده، او د یهودیانو مغرب طرف ته ده. او عیسایانو به وی چې عیسی علیه السلام مشرق طرف ته پیدا شوی دی، نو هغوی به هغه طرف ته مخ کوو. نو دوی په خپلو کې هم د یو بل قبله نه مني، نو ستاسو هغه به څنګه ومني؟ ولئن اتبعت اهواءهم، دا ډیره اهم خبره ده. البته کو چری تاسو د دوی د خواهشاتو پیروي وکړه، من بعد ما جاءك من العلم، د دې نه پس چې ستاسو سره علم راغی، انک اذا لمن الظالمین، نو بېشکه تاسو به بیا ضرور د ظالمانو نه یې. دا چاته ویلی کېږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته. نو ولی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی پیروي کوله یا د هغوی په خواهشاتو باندې غتلو؟ نه. نو بیا ولی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلی شوي دي. یو مثال به وایو، هغه خلک چې وایي چې لوري تا ته یې ویم او انګور ته یې واوره، داسې څه متل دی. نو په اصل کې خلک خبره کوي لور ته، خو اوروي انګور ته، چې دا خبره زه خپلې لور ته کوم، نو ته هم لږه دا خبره واوره چې دا شی الاود نه دی، یعنی د دې خبرې اجازت نشته. الله تعالی خپل نبی ته وفرمایل چې امت یې واوري چې کوم کار د نبی نه هم قبلېدو والا نه دی، چې هغه د الله خوږ دی، نو ستاسو نه به څنګه الله تعالی اکسپټ کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هم وفرمایلی شو، هغه خو یې نه کوي، لیکن الله تعالی فرمایي چې دا څومره سیریس یعنی سنجیده خبره ده د الله په نزد، چې کو نبی هم دا کار وکړي، نو الله تعالی فرمایي چې ته به د ظالمانو نشي، او که زه تاسو دا کار وکړو نو ولی بیا به موږ د نیکانو نشو؟ څه شی دی چې دلته هغوی ته ویلی کېږي؟ که چېرې هغوی اتباع وکړي د هغوی د خواهشاتو، کله د هغې نه پس چې ستاسو سره علم راغی. کوم علم؟ د وحي علم، د قرآن او سنت علم. چې دا علم ستاسو سره راغی، دومره قیمتي او زبردست شی چې الله تعالی تاسو له درکړو، او د هغې نه پس هم تاسو د هغوی پیروي کوئ، یعنی د چا په نقشې قدم باندې تلل چې هغوی ویلنټاینز ډے وکړي او موږ هم هغه کوو، او که هغوی کرسمس کوي او موږ هم هغه وکړو، که هغوی هالووین وکړي، مدر ډے، فادر ډے، او موږ هم هغه وکړو، موږ د هغوی نه رسته کیږو چې څنګه هغوی وي او دغه شان ورسره موږ روان یو. نو بیا د هغوی د خواهشاتو اتباع نوره څنګه وي؟ صرف په قبله کې نه وي، صرف د منځ کولو قبله مه ګورئ، نورې هم قبلې دي که نه، باقي زموږ ډایرکشن څه دي؟ موږ د یهود او نصارا کومه قبله فالو کړې ده؟
نو په ژوند کې مونږ د يهود او نصارا قبله فالو کوو. صرف په مونږ کې مونږ وایو چې زمونږ خپل د مسلمانانو قبله ده، ولی مونږ د هغوی په هر سیس کې پیښې نه کوو. چې څنګه هغوی اغوندي نو هم هغه سي مونږ اغوندو، چې څنګه هغوی خبرې کوي نو هم هغه سي مونږ خبرې کوو، چې څنګه هغوی خوري سکي نو هغه شان مونږ هم خورو سکو. په هر سیس کې مونږ د هغوی پیروي کوو او په پټو سترګو پیروي. نو ولی مونږ به نیکان شو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایلی شو چې اے نبی کو تا هم داسې وکړل نو د ظالمانو نه بشي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته هم د هغوی پیروي نه وکړي. ایون په روجو نیولو کې هم چې هغوی د 10 محرم روجه نیوه نو مونږ له حکم را کړی شو چې تاسو د 9 او 10 نیسئ. قبله هم الله تعالی بدل کړه، لیکن نن امت مسلمه په ټول ژوند کې د هغوی قبله فالو کوي چې د هغې نه الله تعالی مونږ منع کړي یو او هغوی مغضوب علیهم جوړ شو او د هغوی چې څوک الضالین شو د هغوی او په ودونو کې مونږ څوک فالو کوو. هغه خو بالکل د مشرکانو طریقې دي، د هندوانو. په هر سیس کې د هغوی قبله فالو کوو. او دا غې نه پس چې کله تاسو له د الله تعالی کلام راغلی دی او دا غې نه پس هم عقل رانشي، پوهه رانشي، نو کله براشي. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هغه خلق چاله چې کتاب ورکړی شوی دی نو هغوی پیژني هغه څوک؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم. كما يعرفون أبناءهم، لکه څنګه چې هغوی خپل زامن پیژني. څوک د خپل زامنو په پیژندو کې غلطي نشي کولی چې دا زما زوی دی او که نه، پته نشته، ما ته خو یاد نه دی. هر بنده خپل زوی پیژني. دوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښه پیژني، ځکه چې د هغوی په کتابونو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره نښې وې چې هغه بالکل واضحه وې، بالکل واضحه. د دوی په کتاب کې دي او تر نن ورځې پورې موجود دي چې اے موسی زه ستا د امت درونو نه ستا په شان یو رسول به راوچت کړم او د هغو په خوله کې به زه خپل کلام واچوم او هغه به د خپل خواهش نه هیڅ هم نه وایي. او په سورة النجم کې دی وما ينطق عن الهوا، هغه به څه وایي چې څه زه هغو طرف ته د وحي په ذریعه ولیږم. دومره واضحه ستا د امت درونو نه. هغوی د بني اسحاق نه وو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بني اسماعیل نه وو او داغو په خوله کې به کلام واچوم. نو دا کلام خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوله کې اچولی شوی وو ځکه چې هغه امی وو. او دی وایي چې نه هغه خو عیسی علیه السلام وو. نو په عیسی علیه السلام باندې خو الریډي انجیل نازل شوی وو. موسی علیه السلام له تختۍ ورکړی شوی وي او عیسی علیه السلام له انجیل ورکړی شوی وو. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. او بشکه د هغوی نه یو فریق، هغه کوم فریق دی؟ د علما فریق. د دې د علما فریق دی، ډله ده. لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، هغوی حق پټوي. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکه هغوی پوهیږي. او الحق من ربک، حق ستاسو د رب د طرف نه دی. دا حق دی ستاسو د رب د طرف نه. د قبلې دا تبدیلی چی ده. فلا تکونن من الممترین، نو تاسو د شک کولو نه چرته هم مجوړیږئ. دلته هم خطاب په ظاهر باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دی، لیکن په اصل کې مسلمانانو ته دی، ځکه چې هغوی ته د تحویل قبله په وخت کې شک پیدا شوی وو، ځکه چې هغوی د دوی په پراپیګنډه کې راغلی وو. ګورئ کنه پراپیګنډه کار کوي چې کله بار بار یو خبره ویلې کیږي تاسو سوچ کوئ چې مسلمانان متاثره کیږي، نو غیر مسلمانان خو به ضرور متاثره کیږي. هغوی خو به دا وایي چې واقعي دا خبره به صحیح وي او هغوی غریبانانو پکې څه قصور چې هغوی دا قسم خبرې اوري. هغوی ته بیا هغه رښتیا ښکاري چې مسلمان دومره متاثره کیږي، نو هغوی خو بالکل زمونږ په دین باندې نه پوهیږي. نو دلته ویلی شو چې د قبلې تبدیلی ستاسو د رب د طرف نه حکم راغلی وو، په دې کې شک مه کوئ. ولکل وجهة هو مولیها، د هر بنده د پاره یو ډایرکشن دی، د هر امت خپل قبله ده، د خپل توجه یو مرکزی جوړ کړی دی، یو طرف دی، یو وجه دی، یو ډایرکشن دی چې هغې ته هغوی خپل مخ اړوي، خپل توجه کوي. په دنیا کې تاسو ګورئ د خلکو یو ډایرکشن وي کنه، چې دینی خلک دی نو هغوی خپل یو ډایرکشن جوړ کړی دی،
او یو طبقه داسې هم ده چې هغوی په یو دین باندې هم نه دي. د هغوی ټول ډایرکشن دنیا ده. هغوی په دنیا پسې منډې وهي، د هغې دپاره ژوندي وي، د هغې دپاره اوسي، د هغې دپاره سملي، د هغې دپاره پاسي. بس دغه دنیا دنیا دنیا. د ځینو خلکو ډایرکشن دا وي. ډایرکشن څه شی دی؟ وجهتون هو مولیها څه شی دی؟ دا دی میشن، ګول، ټارګټ، مقصدی حیات، یعنی د ژوند مقصد. نو د هر چا څه مقصد وي د ژوند. د چا دپاره کور وي، د چا دپاره بچي وي، د چا دپاره قرآن وي، او بیا هغوی د هغه مقصد دپاره اوسي او مري. او مقصد دا نه وي چې تپوس د چا نه وکړې او هغه سوچ وکړي او درته ووایي. هغه یو داسې شی وي چې هر وخت تاسو په دماغو باندې وي، چې تاسو پاسئ نو د هغې سوچ وي، ودو کېږئ نو هغه مو وي په ذهن باندې. په هر کار کې او په هر وخت هغه شی ستاسو په ذهن باندې غالب وي. د ځینو خلکو دپاره د هغوی جابز وي، هر وخت د هغوی په ذهن باندې وي او دغه د ژوند مقصد وي. خو هغوی کور هم اخلي نو د جاب په خوا کې، ځکه چې دا د هغوی د ژوند مقصد وي. د هغوی د ژوند ټول مقصد د دې نه چاپیره ګرځي. جاب د هغوی د ژوند محور وي، دای د ژوند سنټر وي. او د دې امت خلکو ته الله تعالی فرمایل چې ستاسو کوم سنټر پکار دی؟ فاستبقوا الخیرات. تاسو په نیکیانو کې سبقت ویسئ، یعنی ستاسو د ژوند سنټر څه پکار دی؟ نیکی کول، قواله، د خیر کارونه. او چې دا صرف سنټر نه وي بلکې په دې کې منډه ووهئ. فاستبقوا، ریس لګوئ، مخکې لاړ شئ. او تاسو ګورئ نن دا ماحول ختم دی چې خلک په نیکیانو کې ریس لګوي. ریس په څه کې دی؟ په کپړو کې، په پیسه کې، د سرو زرو په کالو کې، په برانډډ نومونو کې، په دې کې ریس دی. نن خو په فونز کې هم ریس دی چې زما سره لیټست ماډل والا فون دی، ګاډی ستا سره د کوم کال دی، په هغې کې بنده د ټولو نه نوی غواړي. دا دي د ریس میدانونه. او الله تعالی څه فرمایي چې ستاسو د ریس میدان دا پکار دی، ستاسو دپاره نیکي ګټل دي او په هغې کې منډه وهئ. ګورئ ریس خو ټول لګوي. تاسو چېرته مټیریالیسټک خلکو ته ګورئ، هغوی چې ماده پرسي او یا د خپلو مجلسونو ریکارډینګز وکړئ، نو تاسو ته به پته ولګي چې څه ستاسو ګولز وي نو هغه به ستاسو په خبرو کې هم راشي. په بعضې مجلسونو کې د ټولو نه زیاتې خبرې په څه باندې وي؟ په کپړو، په کالو، چې نن ورځې کوم فیشن دی، په ټرینډز، په پرسونو، د فلانۍ سره سودي خطو د پاکستان نه راغلي یې څومره زیور دي راوړي دي. ټول وخت د هغوی بس دغه ټاپک وي. ظاهره ده د هغوی د ژوند مقصد دغه دی، نو خبرې به هم دغه کوي که نه. الله تعالی د څه دپاره ویلی دي چې ریس ولګوئ. د ریس دپاره لږ امیجن کړئ، تصور وکړئ چې په ریس کې د منډې وهلو والا توجه په څه باندې وي؟ د فینش لاین طرف ته. هغوی دې طرف ته نه ګوري چې خلک لاسونه پړقوي او که نه، چې څومره خلک راغلی دی، ډېر خلک ناست دي او که لږ. د هغو نظر په څه څیز باندې وي؟ د هغو طاقت، د هغو انرژي، چې بس ما ته خپل ګول طرف ته رسېدل دي. او چې د چا ګول نیکي کول وي نو د هغو د ویښولو ضرورت نه وي بیا چې ای خور پاسه او نیکي وکړه یا پاسه دا کار وکړه. هغې ته نه بیا د لیکچر ضرورت وي او نه د موټیویشن چې هغه دې څوک نیکۍ طرف ته راولي. نه، هغه خو په خپله د نیکۍ موقع تلاش کوي چې زه وروسته پاتې نه شم، زه څنګه نیکۍ وګورم او په هغې کې مخکې لاړه شم. هغه بیا په نیکیانو کې ریس لګوي. مونږ خلک خو وایو چې مونږ نیکي خو کوو، نور څه وکړو؟ ځکه چې مونږ چا ته ګورو. زمونږ مقابله د چا سره وي؟ د خپلو ملګرو او رشته دارانو سره. نو مونږ ته د دې سره مقابله نه دي کول. او یو خبره یاده ساتئ چې کوم بنده په ریس کې منډه وهي نو هغه شاته بالکل نه ګوري چې زما شاته څومره خلک دي، چې هغه خوشحاله شي چې زه د خیر زمان وروسته خوشحال کسان دي، بلکې هغه د خپل ځان نه مخکې خلکو ته ګوري چې زه د دې ټولو نه مخکې لاړه شم، سبقت ویسم. کو زما سره 2 کسه منډه وهي او که یو وي، خو زما کوشش دا وي چې زه د هغې نه مخکې شم. او زموږ نه مخکې څوک وو؟ صحابه کرام رضی الله عنهم، تابعین، تبع تابعین، هغه قافله ده. یاد ساتئ هغه ما چې درته د ټرین خبره کړې وه، هغوی په اولنۍ ډبۍ کې دي، هم هغوی دي او مونږ ته هغوی ته کتل دي او منډه وهل دي چې مونږ زور ولګوو او هغوی ته ورسو. او مونږ چا ته ګورو؟ وروسته کس ته چې هغه خو دا هم نه کوي او زه دا هم کوم، هغه خو مونځ هم نه کوي
او زه خو کم از کم مونځ کومه، هغه خو دومره ټایټ کپړې اغوندي، زه خو لوس اغوندم. یعنی خپل ځان له موږ څنګه تسلیانې ورکوو چې اوس هم د ډیرو نه ښیم او ځان خوشحالوو. چېرته موږ خپل ځان په نیکۍ کې ستړی کوو او که بیا چېرته لږ شان ستړي شو نو بیا مو ټوله ورځ په خوله هغه خبره وي چې نن خو ما ځان دومره ستړی کړو، او بیا را سره خلک همدردیانې شروع کړي چې ته خو ډېره نیکه یې، او بیا هغوی وایي چې د دومره ډېر هر څه کولو ضرورت څه دی، او بیا موږ په خپل ځان باندې ترس کوو. کو په کچن کې ټوله ورځ ودرېږو نو هغه څه مسله نه وي، خو په نیکۍ کې هر وخت مونږ شکایتونه کوو، ځکه چې په مونږ کې د مسابقت جذبه نشته چې ما ته مخکې تلل دي، ما ته منډه وهل دي. ګورئ زمونږ صحابه کرام رضی الله عنهم داسې کړي وو، ما ته داسې جوړېدل دي. چېرته داسې جذبه راځي په مونږ کې؟ په اصل کې زمونږ منډه په نورو میدانونو کې زیاته ده. زمونږ منډې په مال، فیشن او کریرز کې دي، او څوک د ګاډو په میدانونو کې منډې وهي. کو چېرې د مذهب په میدان کې مو منډه وهل شروع کړه بیا به مو د نورو میدانونو پروا هم نه وي چې څوک څومره مخکې لاړو. بیا تاسو په خپل ټریک باندې یې چې ما ته خو په دې لاره باندې تلل دي، نو دا جذبه وي. بیا اینما تکونو یأتی بکم الله جمیعا، دا څیز دی چې هغه په انسان باندې منډه وهي. که تو هر ځای ته لاړ شئ، که ستاسو خاوره چېرته پرته وي، که ستاسو هډوکي چوري چوري شوي، الله تعالی به تاسو راوچتوي. هر بنده به هغه دوباره واپس را پاسوي، که هغه هر ځای وي. دا څیز بیا په بنده باندې منډه وهي چې ما ته الله تعالی ته پیش کېدل دي. ان الله علی کل شیء قدیر، الله په هر څیز باندې قادر دی. که بنده د مرګ نه پس خاوره کېدی نو بیا به چا نیکي نه کوله، بیا څه ضرورت و؟ زه ولې د چا سره نیکي وکړم؟ په خپله دې کوي که نه؟ زما خوب، زما مال، زما طاقت، زما وخت، زه ولې خپل وخت ولګوم؟ دا شی دی چې هغه په بنده باندې نیکي کوي، د دې لپاره یې وکړي ځکه چې الله تعالی ته ودرېدل دي. او چې چېرته هم تاسو وځئ نو وګرځوئ خپل مخ مسجد حرام طرف ته. که چېرې زموږ سره حدیث نه وي، او دا سوال د منکرین حدیث نه دی چې څوک حدیث نه مني، نو هغوی به د دې آیت تفسیر څنګه کوي؟ دا آیت وایي چې چېرته هم تاسو ځئ نو خپل مخ کعبې طرف ته کړئ. چې زه د کوره وځم کعبې ته مخ کړم، چې د ګاډي نه وځم نو کعبې ته مخ کړم، چې د سکول نه وځم نو کعبې ته مخ کړم، چې د خپلې کمرې نه وځم نو کعبې ته مخ کړم. قرآن وایي چې ته کوم خوا هم وځې نو خپل مخ مسجد حرام طرف ته کړه. نو دا خو یو غټه مسله شوه. بیا نو منکرین حدیث د دې سوال جواب ورکړي چې هغوی به په دې آیت باندې څنګه پوهیږي. نه موږ ته د حدیث ضرورت شته، موږ خو بس قرآن وایو، قرآن کافي دی زموږ لپاره. د حدیث نه بغیر خو تاسو په قرآن باندې د سره پوهېدی نه شئ. وانه للحق من ربک، او بېشکه دا حق دی ستاسو د رب د طرف نه. او دلته دا خبره امفسایز شوې ده چې قبلې طرف ته مخ کول او منځ کول، په دې خبره باندې څومره زور ورکړی شوی دی. او قبلې ته مخ کول د منځ په شرطونو کې یو شرط دی، یعنی د بنده منځ کېږي نه که چېرې د هغو مخ قبلې طرف ته نه وي، الا مګر په هغه حالت کې چې تاسو ته پته نه وي، چېرته بل خوا لاړئ او د قبلې د څه پته نه لګي، یا د تیارې په وجه تاسو ته د ډایرکشن پته نه لګي، یا تاسو په سفر کې وای او پته نه چلیده. حالانکه نن سبا خو کمپیسز ملاویږي، قبله فایندرز دي، خو تاسو پوهه نه شوئ، تاسو سره سنوو یا تاسو په جهاز کې وای او تاسو هغه طرف ته مخ نشو کولی. مثلا تاسو د مکې نه ویست طرف ته راځئ نو کعبه ستاسو شاته وي، جهاز بل خوا روان دی، نو الټه خو بنده نشي مخ کولی. د تلو په وخت کې خو ټیک ده، که چېرې جهاز مشرق طرف ته روان وي بیا خو صحیح ده، بیا موږ په خپل سیټ باندې کولی شو چې ودرېږو، لیکن په واپسۍ باندې خو نشو کولی. نو بیا بنده څه وکړي؟ چې کوم ځای سخته مجبوري وي نو هغه بیا جدا خبره ده. او ګورئ په هغې کې هم الله تعالی انسان له د منځونو د جمع کولو سهولت ورکړی دی. تاسو د ماسپښین او د مازدیګر منځ په سفر کې په یړ هم کولی شئ، او ماښام او ماسخوتن په یړ کولی شئ. که ستاسو نه وخت ځي نو بیا تاسو ماسپښین او مازدیګر په یړ وکړئ، د ماښام د راتلو نه مخکې. الله تعالی غفور الرحیم دی. او دا اکسپشن صرف د سفر والو د پاره دی، او دا نه ده چې بنده پروا نه کوي، داسې نه ده. نو اوله کوشش وکړئ چې تاسو قبله معلومه کړئ، نو دا منځ په صحیح شرط سره وشو.
وما الله بغافل عما تعملون او الله تعالی غافل نه دی بے خبر نه دی تاسو چې څه هم عمل کوئ. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام او کو تاسو هر ځای کو په سفر کې کو په حضر کې کو په کور کې کو بهر یې خو د مونځ په وخت کې به تاسو خپل مخ قبله طرف ته کوئ. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره دوباره ځکه فرمایلی شو چې دلته وجه بیان کړه چې تاسو داسې ولی کوئ او دلته د قبله د حیثیت هم پته لګي زمونږ لپاره او تاکید د یوې خبرې کله کیږي چې کله د هغه خبرې اهمیت بیانول وي چې په دې باندې ثابت قدمی پکار ده. او ګوره دا کعبه چا جوړه کړې وه؟ ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام د دعوت یو مرکز دی او داغو دعوت ته څه خبرې وو؟ د توحید. وما كان من المشرکین او ابراهیم علیه السلام د مشرکانو نه و. مونږ د هغوی قبله را تازه کړه، مونږ هم د هغوی په دین باندې یو، په توحید باندې. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی شو او دا غې نه پس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته هم چې تاسو خپل مخ مسجد الحرام طرف ته کړئ. او دلته کې 3 ریزنز یعنی وجی خیالی شوی دی. اولنۍ وجه دا ده چې لئلا یکون للناس علیکم حجه، ځکه چې نوی د خلکو د پاره ستاسو خلاف سو حجت. مطلب دا دی چې کوچری تاسو داسې وکړل چې ستاسو قبله بیت الله وي او بیا تاسو کله یو طرف ته مونځ کوئ کله بل طرف ته، نو بیا به خلک یو مذاق کوي، خلکو ته به د خبرو کولو موقع جوړ شي. نو تاسو خلکو له د خبرې کولو موقع مه ورکوئ چې هغوی ستاسو خلاف خبرې وکړي. کوچری تاسو د الله په احکاماتو باندې کمپرومایز کوئ یعنی د نورو خلکو خبرې اورئ، نو بیا به خلکو ته د خبرې کولو موقع ملاو شي. بلکې نن چې خلک د دین په کارونو باندې کمپرومایز کوي نو بیا ورته خلک وایي چې تاسو ته څه فرق پریوزي، ستاسو مسلمانان خو هسې هم شراب څکي، تاسو خدا کوئ هغه کوئ، نو تاسو ته څه فرق پریوزي؟ ځکه چې مونږ په دین باندې په سختۍ سره نه یو ولاړ چې کله په تاسو کې ډیسپلن نه وي نو بیا مو نور خلک سیریس نه اخلي. هغوی وایي چې دوی خو هسې هم په خپل دین کې سیریس نه دي، یعنی بیا تاسو د هغوی دپاره یو تماشه جوړه شئ. ځکه چې هغوی ته خو پته ده چې دا خبره په تورات کې راغلی ده چې کعبۃ الله به د مسلمانانو قبله وي، لیکن کو تاسو یو طرف ته او بل طرف ته مونځ کوئ نو دا به بیا هسې یو مذاق جوړ شي او هغوی ته به د خبرې کولو موقع ملاو شي ستاسو خلاف. الا الذين ظلموا منهم، سیوای د هغه خلکونه چې ظالمان دي. ځینې خلک به داسې ضرور وي چې د هغوی خولې تاسو نشئ نیوی، هغوی خو به سنسو خبره ضرور رایستی وي، هغوی تاسو نشئ چپ کولی. احتیاط کوئ د هغه خلکو دپاره چې څوک انصاف واله دي، یعنی په هر قوم کې انصاف والا او بې انصافه وي. چې کوم انصاف والا خلک دي چې هغوی ته حجت ملاو نشي، داسې نه ده چې د ټولو خولې به بندې شي، ظالمان به بیا هم خبرې کوي، د هغوی خولې څوک نشي بندولی، د هغوی پروا مه کوئ. الا الذین ظلموا منهم، د هغوی پروا کوئ. او د دې ځای نه یو بل اهم پوینټ راوځي او هغه دا ده چې په دنیا کې داسې نشي کېدی چې ټول خلک تاسو کنوینس کړئ، هغوی قایل کړئ، لیکن تاسو صرف انصاف والا د ځان سره کړئ چې هغوی وایي چې ها دا حق خبره ده، چاته چې با اصول خلک ویلی شي، یعنی مین آف پرنسپل، چې هغوی وایي چې نه اصول خو اصول دي، هغوی عدل او انصاف والوي چې هغوی دا خبره اونه کړي. باقی هغه یو محاوره ده چې سپي خو هسې هم غاپي، یعنی داسې خلک هم وي چې هغوی بس شر خوروي، هغوی خو سنسو خبره راوباسي، د هغوی پروا مه کوئ. فلا تخشوهم واخشوني، تاسو مه یریږئ د هغوی نه بلکې یریږئ زمانه. نو دا خبره یاد ساتئ چې په ژوند کې به داسې خلک وي چې هغوی به سنسو وایي، لیکن تاسو د هغوی پروا مه کوئ. او الله تعالی فرمایي چې د هغوی نه مه یریږئ، صرف زمانه یریږئ، ځکه چې د الله په حکم منلو کې کوم څیز رکاوټ پیدا کوي د ټولو نه مخکې د خلکو یره، چې خلک بس وایي
د دې مطلب دی چې دا مسله په هغه دور کې هم وه چې خلک به د خلکو نه یریدو چې هی خلک به را پورې خبرې کوي، خلک به را پورې خاندي، خلک به راته پیغورونه کوي. نو هغه شی نن هم دی. د انسان سایکالوجي خو نه بدلیږي، نفسیات خو یو دي د ټولو. په هغه زمانه باندې به هم خلکو داسې کول او خلک به د دین نه لرې کول. د هغوی د پراپیګنډې نه به خلک یریدو او بیا به غلطه لاره اخیسته. او نن هم هغه شان ده چې د چا سره هدایت نوي کنه نو بیا د هغوی ایمان مضبوط نوي. هغوی بیا د خلکو د یری په وجه هر څه پرېږدي. هغوی یریږي چې څه به کېږي چې دوی به مونږ قبول کړي او که نه. نو دا خبره یاد ساتئ چې همیشه به داسې خلک وي چې هغوی به چرته هم نه مني. نو تاسو به د هغوی د خوشحالۍ دپاره په خپل دین باندې کامپرومایز کوئ، خپل دین به پرېږدئ، چرته د خپل الله د خوشحالولو هم کوشش کوئ. یوه لاره خو به اخیستل وي، یا به هغوی خوشحالوئ او یا الله. فلا تخشوهم، او ما تاسو ته ویلي وو چې خشیت کومې یری ته وایي، یعنی داسې یره چې هغه تاسو د چا د عظمت یعنی لویوالي په وجه محسوسوئ. یعنی د خلکو روب په مونږ باندې دومره ډیر وي چې د هغوی د یری په وجه مونږ د خپل دین سودا وکړو. نو د خلکو نه د یری ضرورت نشته، او دا هغه یره نه ده کومه چې د خلکو د منظري یعنی شعر نه وي. د خلکو سره دا یروي چې په ما پوری څوک خبره ونه کړي. ولی اتم نعمتي علیکم، یعنی الله تعالی دا قبله په دې وجه بدله کړه چې هغه خپل نعمتونه په تاسو باندې تمام کړي، یعنی چې هغه خپل دین مکمل کړي. یعنی د دې دین لپاره دا قبله وه، نو الله تعالی دین مکمل کړو. نعمت څه دی؟ اسلام. ولعلکم تهتدون، او په دې وجه چې تاسو ته هدایت ملاو شي، یعنی د ملت ابراهیمی لاره تاسو هم واخلئ. دا د هدایت لاره ده کنه. د هغو قبله دا وه او هغه حنیف و. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، لکه څنګه چې ستاسو طرف ته یو رسول درولېږو، لکه څنګه چې مونږ تاسو له دا قبله درکړه، نو هم دغه شان مونږ ستاسو طرف ته یو رسول درولېږو. هغه قبله سوه، هغه ابراهیم علیه السلام جوړه کړې وه. هغه و د الله کور په ځمکه باندې، او هغه د ابراهیم علیه السلام د دعوت مرکز و. دا دغه دعا وه چې ای الله یو رسول راولېږه. دا دعا مونږ د اولنۍ سپارې په آخر کې ویلې وه. ابراهیم علیه السلام دعا کړې وه چې ای الله په دوی کې یو رسول راولې. نو دغه شان مونږ په تاسو کې رسول هم راوچت کړو، راولېږو چې هغه تلاوت کوي. هغه چې کومه دعا کړې وه نو هم هغه دعا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حق کې قبول شوه. هغوی دعا کړې وه چې یا الله یو داسې رسول راولېږه چې هغه تلاوت وکړي ستا د آیتونو. نو دلته الله تعالی فرمایي چې هغه زمونږ دا آیتونه تلاوت کوي. ویزکیهم، چې هغه ستاسو تزکیه کوي، یعنی تاسو پاکوي. هغوی څومره په غلطو لارو باندې وو او الله تعالی هغوی څنګه پاک کړو. الله تعالی رسولان راولېږل او نن هم تزکیه کول دي مونږ ته، او ګندګي لري کول دي، خپل نفس پاکول دي. او هغه به دا قرآن کوي کوم چې مونږ ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذریعه را رسېدلی دی. ويعلمهم الكتاب، او تاسو ته کتاب خی، یعنی تاسو ته دین خی. والحکمت، او د حکمت خبری یعنی حدیث. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، او هغه تاسو ته هغه علم خیلو کوم علم چې تاسو سره نه و، د هغه خبرو تاسو ته پته نه وه. او واقعي که چا قرآن نه وي ویلی نو بیا هغه په حق او باطل کې فرق نشي کولی. ډېر داسې څیزونه دي چې انسان سوچ کوي چې دا وکړو که ونه کړو، داسې کول دي او که نه دي کول. د هغې جواب څه دی؟ دا قرآن ورکوي د هغې جواب. سوچ کوئ که چېرې دا قرآن نه وی نو بنده به بیا څنګه پوهېدو. فاذکرونی اذکرکم، چې الله تعالی دا نعمت راکړو نو د هغې نه پسې څو فرمایل دومره غټ نعمت دی رسول. د دې اندازه تاسو نشئ لګولی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم راتلل دومره غټ رحمت دی.
د ټول انسانیت لپاره، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم هغه هستی ده چې هغه انسانانو ته د الله تعالی تعارف وکړو چې هغه څوک دی. الله یې ورته وښیو، هغه د حق لاره وښیله انسانانو ته، د جنت لاره وښیله، د دوزخ نه د بچ کېدو لاره وښیله. هغه دومره محسن دی، احسان کول واله دی په ټول انسانیت باندې. او الله تعالی چې په انسان باندې دومره غټ احسان وکړو، نو د هغې نه پسې بیا څو مطالبه وکړه، فذکرونی چې تاسو ما یادوئ، ځکه چې ما په تاسو باندې دومره غټ احسان کړی دی. اذکرکم، زه به تاسو یاد ساتم. الله تعالی خو د هیرولو نه پاک دی. د الله تعالی د یاد ساتلو مطلب دا نه دی چې د الله تعالی نه نعوذ بالله خبره هیریږي، نو هغه ته یادول دي چې کله تاسو هغه یاد کړئ. نه، داسې نه ده، دا د هغو مهرباني ده. نو الله تعالی چې تاسو یاد ساتي، نو هغه در باندې د خپلو نعمتونو باران کوي. او بیا موږ ته دا هم پته ده چې کله تاسو الله تعالی یوازې یادوي، نو هغه هم یوازې تاسو یادوي. او چې کله تاسو هغه په مجلس کې یادوي، نو د حدیث مطابق الله تعالی تاسو د هغې نه په بهتر مجلس کې یادوي. چې کله موږ د الله تعالی دپاره رایوځي شو، لکه څنګه چې اوس موږ ناست یو، نو د الله تعالی نه زموږ دا امید دی چې هغه به موږ د دې نه په بهتر مجلس کې یادوي. هغه به د فرشتو په مجلس کې زموږ ذکر کوي او زموږ نمونه به هلته اخیستې کیږي. هغه ځایونو ته خو موږ نشو تللی، لیکن زموږ نمونه هلته گردش کوي. سبحان الله، اللهم اجعلنا منهم. په حدیث کې راځي چې تاسو الله تعالی په اسانۍ کې یادوي، هغه به تاسو په مشکلاتو کې یادوي. یعنی چې کله زموږ حالات خوي، صحت وي را سره، نعمتونه وي او هر څه ښه روان وي، نو تاسو الله یادوي. او بیا چې څه مصیبت راشي په تاسو باندې، نو الله تعالی به تاسو یادوي. الله تعالی به تاسو د هغه سختي د حالاتو نه راوباسي، هغه به تاسو نه هیروي. هسې خو الله تعالی چرته هم بنده نه هیروي، لیکن خاص دا قسم یادول دي، هغه چرته هم انسان نه هیروي. ځکه چې کو هغه انسان هیر کړي، نو بیا خو انسان هیڅ هم نشي کولی. دا زموږ سا چې چلیږي، خوراک، څښاک، صحت، دا هر څه چې میلاو دي، نو د الله تعالی مونږ یاد یو، نو ځکه خو دا هر څه دي. هغه خو کافر او هر انسان لور کوي، لیکن دا یو خاص یادول دي چې تمې یاد شوي یې، دا خاص یاد وي. نو بیا الله تعالی انسان په مشکلاتو کې، په سختو کې یادوي. او دا خبره یاد ساتئ، که چېرې انسان الله تعالی په ښه وخت کې، د اسانۍ په وخت کې یادوي، نو الله تعالی بیا بنده په سخت حالاتو کې یادوي او بیا هغه د مشکلاتو نه راوباسي. وشکرولی، او شکر ادا کوي زما، ولا تکفرونی، او دا تکفرونی دی، د نون د لاندې زیر دی. دا خبره نوٹ کړئ چې د نون د لاندې زیر راشي، نو دا غي مطلب وی چې زما. نو دلته د تکفرونی مطلب دی چې زما ناشکری مکوئ، او یا دلته غرزیدلی ده، محذوف ده. ټیک ده؟ نو د الله تعالی د انسان نه شکر مطلوب دی چې انسان همیشه د الله تعالی شکرګزار بنده جوړ شي. او په شکرګزارۍ کې څه دي چې انسان د هر نعمت نسبت الله تعالی طرف ته وکړي، چې هغه یو نعمت هم خپل کمال اونه غني چې دا هر څه ما حاصل کړی دي، دا زما د مهنت نتیجه ده. هر نعمت او هر کامیابی الله تعالی طرف ته منسوب کوي. هر راحت او هر اسانی چې درته ملاو شوی ده، نو هغه د الله تعالی د طرف نه ده، الله تعالی را کړی ده. ټیک ده؟ د سسیز دعوه انسان څنګه کولی شي؟ دا مونږ چې سبق وایو، خدا نه خواسته که چېرته زمونږ نظر لاړ شي، که بیا مونږ ډېر هم نیتونه وکړو، نو هیڅ هم نشي کېدی. نو یو شی هم زمونږ د خپل طاقت سره نه دی، دا د الله تعالی مهرباني ده. نو دا مهرباني یاد ساتئ. او د شکر بنیاد څه دی؟ چې بنده هر نعمت الله تعالی طرف ته منسوب کړي چې دا مال حق را کړی دی، او بیا دا په ژبه باندې هم کوي. قل کل من عند الله، الله تعالی فرمایي او وایي چې هر شی د الله تعالی د طرف نه دی. او بیا د خپل اعضا سره د الله تعالی نعمتونه استعمالوي، چونکې دا نعمتونه مونږ له الله تعالی را کړي دي، نو د هغو په فرمانبردارۍ کې استعمالوي. لکه که الله تعالی تاسو له پیسه درکړي وي او تاسو هغه په حرام سیزونو کې استعمالوي، نو بیا دا شکرګزاري نه ده. شکرګزاري دا ده چې دا د الله تعالی د حکم مطابق خرج کړی شي.
الله تعالی دې موږ له توفیق راکړي چې د هغو د نعمتونو شکرګزاري وکړو موږ. یا الله چې هر وخت زموږ زړه د شکر نه ډک وي. یو شی هم داسې نه دی چې هغه موږ ته د خپل طاقت سره میلاو شوی دی. اے الله ټول شکر ستا دی او اے الله موږ له ذکر کولو والا ژبې راکړي چې زه هر وخت ستا د نعمتونو چرچه کوم او زما رب خو هغه رب دی چې کو دا ټولې دنیا والا ونې قلمان شي او سمندر سیاهي جوړه شي او موږ د هغو خبرې لیکل شروع کړو نو د هغو خبرې به ختمې نه شي. نو ولې موږ له د هغو تعریف کول نه راځي؟ موږ له د هغو ذکر کول نه راځي؟ موږ پوهیږو نه چې د هغو په باره کې څه ووایو؟ داسې څنګه کیدی شي چې د هغو په خبرو کولو باندې ټول سمندرونه وچ شي او انسان له د هغو متعلق خبرې کول نه ورځي او د هغو یاد نه راځي بندله. نو یاد په زړه کې هم وي، یاد په ژبه باندې هم وي، یاد د عمل کولو سره هم وي. هغه راته یاد دی نو ځکه خو د هغو په حکمونو باندې روان یو. الله تعالی فرمایلی دی یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. ای ایمان والو د الله تعالی ذکر کوئ، ډیر زیات ذکر کول. والذاکرین الله کثیرا والذاکرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظیما. او الله تعالی فرمایلی دی چې ذکر کول والا سړوله او ذکر کول والا خذله الله تعالی بخنه او اجر عظیم تیار کړی دی. ذکر یعنی د الله تعالی یاد یو ډیر غټ شی دی. یو شاعر ویلی دی جو دم غافل و دم کافر، یعنی چې کوم څه د غفلت سره واخیستی شي نو هغه څه د کفر سره، چې کوم څه مو د الله د یاد نه بغیر اخیستی دی نو هغه څنګه څه دی. الله اکبر. او په صحیح بخاری کې دی مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والمیت. د هغه کس مثال چې هغه د خپل رب ذکر کوي او د هغه کس مثال چې هغه د خپل رب ذکر نه کوي د ژوندي او مړ بنده په شان دی. یعنی چې څوک د الله ذکر نه کوي نو هغه داسې دی لکه چې مړ وي. الله تعالی دې موږ له په ننني آیتونو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة واوري. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة
إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون